د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو، افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د خپرونې مینوالو سلامونه او ښې چارې. زه حمید ځواکمن درته په دې خپرونه کې د افغانستان د تېرې یوې اونۍ په پرمختګونو او لاسته راوړنو غږیږم. هیله ده چې تر پایه مملتیا وکړئ. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ په لیچلام سیمه کې د افغان ټیلیکام مخابراتي پایې پر فعالیت پیل وکړ. د دغه ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین وایي په ګڼو نورو سیمو کې هم د مخابراتي او انټرنیټي پایو په جوړولو کار روان دی. د کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ادارې مسؤلین د دې ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د لیچلام په سیمه کې د افغان ټیلیکام د مخابراتي او انټرنیټي پایې د چارو د بشپړېدو او فعالیت خبر ورکوي. کونړ چې یو غرنی ولایت بلل کیږي، په تیرو 4 کلونو کې د اوارو سیمو په پرتله غرنۍ درې هم تر ډیره د مخابراتي او انټرنیټي پوښښ لاندې راغلي او مسؤلین ډاډ ورکوي چې له مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو بې برخې سیمې به هم ژر تر ژره تر پوښښ لاندې راولي. د یادولو وړ ده کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي 80% خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې شته شوي او پاتې 13% هغو د پوښښ هڅې روانې دي. کونړ کې یو شمېر ځوانانو له لوري د یوه جوړ شوي تفریحي پارک په څنډو کې د مطالعې په موخه د لوستونکو لپاره د کتابتونونو کوچنۍ غرفې جوړې کړي دي. دغه با احساسه ځوانان وایي موخه یې له دغه کوچنیو عامه کتابتونونو د جوړېدو څخه په ټولنه کې د لوست فرهنګ دودول په ګوته شوي دي. دغه ځوانان زیاتوي چې د وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له امله د مطالعې فرهنګ کمرنګه شوی او په وینا یې چې په دا وړه هڅو سره غواړي د کتاب لوستنې دود پیاوړی کړي. په همدې حال کې د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د یادو ځوانانو دغه نوښت ستایي او په وینا یې چې دوی هم هڅې کوي دغه ولایت کې د کتاب لوستنې دود پیاوړی او په بېلابېلو سیمو کې د ځوانانو لپاره د عامه کتابتونونو شمیر لا هم زیات کړي. د ډیرو په باور کو په ټولنه کې د کتاب لوستنې فرهنګ عام شي نو نه یوازې ګڼې ستونزې به ورسره حل شي بلکې اصلاحاتو او پرمختګونو ته به هم ژر لار هواره شي. کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج ناروغۍ د مخنیوي 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په دې کمپاین کې به 209,000 له 15 کلنۍ ښکته ماشومان واکسین شي. کونړ د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت په اړونده ولسوالیو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په موخه 4 ورځنی کمپاین پیل کړ. د کونړ عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دا کمپاین به په ټولو سیمو کې په ښه ډول تطبیق او په ترڅ کې به یې څه د پاسه 200,000 ماشومان واکسین شي. بل پلو روغتیا فعالان د واکسینو 2 څاڅکي د ګوزن ناروغۍ څخه د ماشومانو په ژغورنه کې ګټور بولي او ټینګار کوي چې میندې او پلرونه باید خپل ماشومان واکسین کړي. د یادولو وړ ده د اسلامي امارت تر واکمنۍ مخکې د کونړ په کچه د واکسینو دا ډول کمپاینونه له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس مهال په دې ولایت کې په دې برخه کې ستونزې شتون نه لري. د کونړ پوهنې ریاست سره په همغږۍ د اسوارم فکري او فرهنګي ادارې لخوا په څوکۍ ولسوالۍ کې د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزې په نوم کتاب کې ازموینه بشپړه او فایلې اعلان شوې. په دغه پروګرام کې د بیلابیلو مدرسو د خصوصي او دولتي مکتبونو په ګډون د شاوخوا 400 تنه زده کوونکو ترمنځ ازموینې سیالۍ ترسره شوې. په کونړ کې د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د اسوارم فکري او فرهنګي ادارې لخوا د څوکۍ ولسوالۍ په دارالعلوم کې د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت د اغیزې په نوم کتاب کې ازموینه څه موده وړاندې د دیني مدرسو او دولتي او خصوصي ښوونځیو د شاوخوا 400 تنه زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول شوي و چې د یادې سیالۍ پایلې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې اعلان شوې. په همدې حال کې د یادو مدرسو زده کوونکي وایي د داسې سیالیو جوړول به د زده کوونکو د دیني او عصري زده کړو په کچه کې د لا ښه والي لامل شي. د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو په استازولۍ یو تن قومي مشر وایي دغه ډول سیالۍ په لاره اچول د ځوان نسل روحیه لا پیاوړی کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو په استازولۍ یو تن قومي مشر وایي دغه ډول سیالۍ په لاره اچول د ځوان نسل روحیه لا پیاوړې کوي.
د یادونې وړ ده چې د لومړي او دوهم مقام ګټونکو ته یو لیپټاپ کمپیوټر او نورو تر 26 ممتازو زده کوونکو ته مختلفې تحفې او ډالۍ د دیني علماو او د پوهنې ریاست مسؤلینو په لاسونو ورکړل شوې. د کونړ عامې روغتیا ریاست د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چله سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې پیل کړي. دغه روغتیایي مرکز به د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې جوړ شي. د روغتیا مسؤلین وایي دا سیمه تیرې مرګونې زلزلې سخته ځپلې او خلکو ته یې د ښه روغتیایي چوپړتیاو په موخه د کلینیک د جوړېدو چارې پیل کړي. بل پلو د دې روغتیایي مرکز د جوړونې په برخه کې په استرالیا هیواد کې د مرسته کوونکو افغانانو استازی وایي د زلزله ځپلو سره به په نورو اړینو برخو کې هم مرستې ترسره کړي. د یادولو وړ ده عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي زلزله ځپلې سیمې له پخوا راهیسې د روغتیایي چوپړتیاو لپاره اساسي ودانۍ نه درلودې. دوی هڅه کوي چې یادو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره اساسي او معیاري ودانۍ ورغوي. د عامې روغتیا وزیر د هند د چاپیریال، ځنګلونو او اقلیم بدلون له وزیر سره ولیدل. د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي هند ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د چاپیریال، ځنګلونو او اقلیم بدلون وزارت له وزیر کریتی وردان سنگ سره ولیدل. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د همکاریو جلب، د ظرفیت لوړونې، د درملو اوږدمهاله تامین او د روغتیا سکتور د پراختیا همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وشوې. مولوي نورجلال جلالي په دې لیدنه کې وویل چې هڅه یې د روغتیا په برخه کې د هر اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د افغان علمي کادرونو د ظرفیت لوړونې لپاره د زمینې برابرول دي. نوموړي همدارنګه په بیلابیلو برخو کې د تجربو شریکول اړین وبلل او زیاته یې کړه چې دا چاره به د چاپیریال په پاک ساتنه او د ناروغیو په مخنیوي کې خورا اغیزمنه ثابته شي. ورته مهال د هند د چاپیریال، ځنګلونو او اقلیم بدلون وزیر د هر اړخیزو همکاریو ډاډ څرګند کړ او ویل چې هند د افغانستان د خلکو د روغتیایي امنیت ملاتړ ته ژمن دی. د اداري کمیسیون غونډه ترسره شوه. د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ او د دغه کمیسیون د غړو په ګډون د اداري کمیسیون غونډه ترسره شوه. د ارګ په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې لومړی ټاکل شوو کمیټو د خپلو ورسپارل شوو فعالیتونو او کړنو په اړه معلومات وړاندې کړل او وروسته د تیلو او ګازو خپلواکي ادارې پر تشکیلاتو او د ښاروالیو د چارو انسجام ادارې پر موضوع هر اړخیز بحث وشو او په دې برخه کې لازم تصمیمونه ونیول شول. قزاقستان کې افغان شارزدافیر د اسلامي سازمان د خوړو مسؤلیت په غونډه کې ګډون وکړ. په قزاقستان کې د اسلامي امارت د سفارت شارزدافیر مفتی محمد رحمان د اسلامي سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. مفتی محمد رحمان د خوړو مسؤلیت په برخه کې د اسلامي امارت په لاسته راوړنو د افغانستان پر اړتیاو او د یاد سازمان د همکاریو پر اهمیت خبرې وکړې. یا د غونډه کې د اسلامي سازمان د خوړو مسؤلیت ډایرکټر جنرال بیریک ارین د قزاقستان لوړپوړو چارواکو د اسلامي هیوادونو سفیرانو په ګډون ترسره شوه. د افغانستان د کرنې وزارت مرستیال د قرغیزستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال سره وکتل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني په کابل کې د قرغیزستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال سره لیدنه کړې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دواړو لوریو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنیزو او حیواني محصولاتو د صادراتو او وارداتو پر څرنګوالي خبرې کړي. د یاد وزارت په وینا د دواړو هیوادونو مسؤلینو د همکاریو د شرایطو د تنظیم پر اړتیا ټینګار وکړ څو هر هیواد سوداګریزي اړتیاوې په بشپړه توګه پوره شي. همدارنګه پریکړه وشوه چې د حاصلاتو په فصل کې به د افغانستان کرنیز محصولات قرغیزستان ته صادریږي او په بدل کې به د اړتیا وړ توکي له قرغیزستان څخه افغانستان ته واردیږي. یاده ناسته د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا او د کرنیز سکتور د پراختیا په موخه ترسره شوه او دواړو لورو د همغږۍ پر دوام او د ګډو پروګرامونو پر تعقیب ټینګار وکړ. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې افغانستان د اونۍ
په اوږدو کې. په وردګ پوهنتون کې د 180 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې لیلیې د جوړولو چارې پیل شوې. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د میدان وردګ ولایت په وردګ پوهنتون کې د 180 میلیونه افغانیو په لګښت د محصلانو لپاره د 4 پوړیزې لیلیې د جوړولو چارو پرانسته وکړه. په جوړو شوو مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم وویل چې د تحصیلي اسانتیاو برابرول د لوړو زده کړو د پیاوړتیا لپاره مهم دي. نوموړي ویل د مسلمانانو دین او دنیا ساتنه زموږ ستر مسؤلیت دی. موږ به د اسلامي نظام د خدمت په لار کې خپل دندې په صداقت ترسره کړو. په همدې مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین شیخ ضیاء الرحمن مدني د تحصیلي نصاب او د استادانو د علمي کچې پر لوړولو خبرې وکړي. همداراز د میدان وردګ والي مولوي خیر الله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت ځانګړې پاملرنه وستایله او ډاډ ورکړ چې د تعلیمي مرکزونو ملاتړ ته به لومړیتوب ورکوي. چارواکي وایي چې لیلیه به په یو وخت کې د 1600 محصلینو د استوګنې ظرفیت ولري. سربیره فردي د همدې پروګرام په ترڅ کې د 1.3 کیلومتره قیر شوو داخلي سړکونو د سیلبرونو د تحکیم او د کرنې پوهنځي د ودانۍ د بشپړولو پروژې هم پرانستل شوې. د یادونې وړ ده چې دغه پروژې به د وردګ پوهنتون د تعلیمي چاپیریال د لا ښه والي لامل شي. د هیواد 4 ولایتونو کې د څه باندې 394 میلیونه افغانیو په ارزښت ښاري پروژې پیل شوي. د فراه، نیمروز، لوګر او غور ولایتونو په شمول روان لمریز کال د هیواد 4 ولایتونو ښاروالیو د 394 میلیونه او 688,000 افغانیو په ارزښت پروژې پلي کړي. د چارو اداري عمومي ریاست د شمیرو له مخې د فراه ښاروالۍ اتیش پروژې د 180 میلیونه افغانیو په ارزښت پلي کړي چې له ډلې 10 پروژې بشپړې، 12 د پلي کېدو په حال کې او 6 هغه یې د تدارکاتو پړاو کې قرار لري. د نیمروز ولایت زرنج ښاروالۍ روان کال 11 پروژې د 99 میلیونه افغانیو په ارزښت تر کار لاندې وي چې له ډلې یوه بشپړه 3 د پلي کېدو په حال کې او پروژې د تدارکاتو پړاو کې قرار لري. د لوګر ولایت پل علم ښاروالۍ 10 پروژې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت پلي کړي چې له ډلې یې 3 بشپړې، 2 د پلي کېدو په حال کې او 15 هغه د تدارکاتو پړاو کې قرار لري. د غور ولایت فیروزکو ښاروالۍ هم 11 پروژې د څه باندې 15 میلیونه او 688,000 افغانیو په ارزښت پلي کړي چې د ټولو پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. قزاقستاني فلاوي سره د بانکي اړیکو د پراختیا په موخه غونډه ترسره شوه. د افغانستان بانک او قزاقستاني فلاوي ترمنځ د بانکي اړیکو د پراختیا په موخه غونډه ترسره شوه. د افغانستان بانک وايي په دې غونډه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي اړیکو، مالي همکاریو او یو شمېر نورو اړونده موضوعاتو په اړه هر اړخیز خبرې وشوې. د افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد ویلي چې یاد بانک له ټولو نړیوالو مالي او بانکي بنسټونو سره د اغیزناکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی. د نوموړي په وینا د افغانستان بانک غواړي د قزاقستان له حکومت سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه غوره او منظمې بانکي اړیکې رامنځته کړي. ښاغلي خالد ټینګار کړی چې د بانکي همکاریو پیاوړتیا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي تعاملاتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او د سیمې په کچه د مالي ثبات لامل شي. د قزاقستاني فلاوي غړو چې د یاد هیواد د مالی وزارت مرستیالي مشري کوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي او اقتصادي همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او د ګډو همکاریو د پراخېدو لپاره خپل چمتوالی څرګند کړ. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د تخنیکي کمیټو پر جوړېدو هوکړه وشوه ترڅو د چارو د پرمختګ لپاره یادې کمیټې د دواړو هیوادونو له اړخه تخنیکي بحثونه ترسره کړي. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې زموږ اردو ثابته کړه چې که څوک هیواد ته په بد نظر وګوري په پوره زړورتیا سره یې ځواب ورکوي. د هیواد د وسلوال فوز لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت
د هیواد د وسلوال فوز لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت د هیواد له سیاسي او نظامی چارو شنونکو او د رسنیو له مسؤلینو سره د همغږۍ او همکارۍ په غونډه کې ویلي چې د افغانستان اسلامي اردو ثابته کړه چې که څوک هیواد ته په بد نظر وګوري په پوره زړورتیا سره یې ځواب ورکوي. هغه زیاته کړې ده تر هر څه مخکې موږ او تاسو ته د هیواد ازادي او امنیت مهم دی. زموږ هیوادوالو ډیر تکلیفونه ولیدل، وکړېدل او معیوب شول، نو د هغوی خدمت پر موږ او تاسو لازم دی او زموږ د امنیتي ځواکونو تمرکز هم پر دې دی چې د هیوادوالو امنیت ټینګ کړي او دوی ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. فطرت له رسنیو څخه مننه کړي چې د امنیت په تامین کې خپل مثبت رول لوبولی دی او د هیواد له دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د وسلوال فوز لوی درستیز ویلي دي موږ او تاسو د هیواد بچیان یو، باید یو بل ته لاسونه ورکړو او هیواد په ګډه جوړ کړو، خپل ځواکونو ته مورال ورکړو. موږ داسې یو اردو جوړو چې زموږ د سرحداتو عزت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. هغه زیاته کړې ده زموږ اردو ولسته ثابته کړي چې که څوک هیواد ته په بد نظر وګوري په پوره زړورتیا سره یې ځواب ورکوي او ګاونډیانو ته هم ثابته شول چې که څوک پر افغانستان یو ګزار وکړي 100 چنده ځواب به ورکول کیږي. د فطرت په وینا د ملي اسلامي اردو ځواکونو دا هم ثابته کړي چې په هر ډول الهي افاتو او نورو پیښو کې د خپل ولس ترڅنګ او د هغوی خدمت یې وکړ. د غونډې په پای کې د هیواد د سیاسي او نظامی چارو شنونکو، پخوانیو جنرالانو او د رسنیو استازو هم خپل نظرونه شریک کړل او د اسلامي او ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره له ملي دفاع وزارت سره خپل ملاتړ څرګند کړی. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د 380,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه چکډیم د جوړېدو چارې پیل شوي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په میانکو سیمه کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالی ملاتړ د 380,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه چکډیم د جوړېدو چارې پیل شوي. په جوړو شوو مراسمو کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده وویل چې یاد چکډیم به 10 متره لوړوالی ولري او چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د نوموړي په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره به کرنیزې ځمکې خړوبې، د اوبو کمښت جبران او موسمي سیلابونه تر ډیره کنټرول شي. هغه زیاته کړې چې د وروستیو سروېګانو پر بنسټ د هلمند او کندهار ولایتونو لپاره 119 مناسبې نقطې تثبیت شوي دي چې د امکاناتو او بودیجې په برابرېدو سره به پکې د چکډیمونو نورې پروژې هم پلي شي. په ورته وخت کې د هلمند مرستیال والی مولوي محمد نبی حماس ویل چې په مرکز او ولسوالیو کې د اوبو مدیریت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د ولسونو د اسانتیاو لپاره پرمختیایي پروژې روانې دي او ولایت مقام به دغه پروژو له پلي کوونکو ادارو سره بشپړه همکاري ولري. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکو د یادې پروژې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې چکډیم په جوړېدو سره به د دوی د اوبو ستونزه حل شي. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې د تطبیق پر مهال به لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو، افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د خپرونې مینوالو زموږ د خپرونه همدومره وه. یو ځل بیا چې زه حمید ځواکمن په یوې بلې خپرونه کې ستاسې درانه چوپړ ته راځم، تر هغې درنه اجازت غواړم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاک الله مو مل.